سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی ټی ټال. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې د نن ورځې درس پیل کړو، راځئ په تېر درس باندې یوه رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، موږ تېر درس د څه شي په اړه و؟ زموږ تېر درس د تې تلې په اړه و. تې تله. په تېر لوست کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تې د توري په غږ، شکل، بڼه او لیکلو باندې کار وکړ. ګرانو زده کوونکو، په تېر لوست کې موږ همدارنګه د تې د توري په اړه یو متن ولوست. سمه ده؟ او همدارنګه موږ او تاسې داسې کلمې پیدا کړې چې په هغې کې د تې توری شامل و. په ځینو کلمو کې د تې توری شامل و، په ځینو کې د تې توري شامل ول. ځینو کې یو او په ځینو کې ډېر. په ځینو کې ځینې کلمې د تې په توري باندې پیلیږي، ځینې کلمې د تې په توري باندې پای ته رسېږي، او په ځینو کلمو کې د تې توری په منځ کې وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تېر درس مو تې تله وه. همدارنګه ما تاسو ته یو څو انځورونه راوړي ول د تلې، ځکه چې د تې په توري سره پیلیږي. توت د تې په توري سره پیلیږي. تنور د تې په توري سره پیلیږي. توپ د تې په توري سره پیلیږي. همدارنګه نورې کلمې چې په هغې کې د تې توري شامل ول، لکه تبر. ګرانو زده کوونکو، ما تاسې ته هغه ټول تصویرونه وړاندې کړل تر څو تاسې د تې توری سم زده کړئ، د تې د توري غږ وپېژنئ په یوه کلمه کې. تاسې د تې توری مخکې هم ویلی و، خو بیا هم موږ پرې کار وکړ. نن موږ غږیږو د ټې په توري باندې. په کوم توري باندې؟ ټې. مخکې له ده نه چې دغه درس پیل کړو، راځئ د ټې د توري د دغې لوست په موخو باندې خبرې وکړو. زموږ د دغې لوست موخه څه شی ده؟ د دغې لوست موخه څه شی دی؟ ګرانو زده کوونکو، د دغې لوست موخه دا ده چې تاسې د ټې د توري نوم، بڼه او غږ وپېژنئ او همدارنګه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ لومړی د ټې د توري په لیکلو باندې، په شکل باندې کار کوو. موږ او تاسې د تې توری څنګه لیکو؟ شکل یې څنګه دی؟ وګورئ، زه یې تاسې ته لیکم. د ټې توری څو ټکي لري؟ ګرانو زده کوونکو، د ټې توری 2 ټکي لري. وګورئ، 1 2. دا اوس د تې توری دی. نو موږ کولی شو چې د تې توری په ټې باندې بدل کړو. څنګه یې بدلوو؟ دلته داسې غړوندی ورکوو، له ده نه چې جوړېږي د ټې کلمه. که دا غړوندی ترې پاک کړو، نو دا بیا د تې کلمه ده. نو موږ دې ته که چېرته غړوندی ورکړو، نو له ده نه د ټې کلمه جوړېږي. تې او ټې. وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا تې ده.
د ت او د ټ په غږ کې ډېر زیات توپیر دی ګرانو زده کوونکو. وګورئ دا ت ده، ت ت ت او دا ټ ده، ټ ټ ټ ټ. آفرین. زه یې وایم تاسې یې راپسې تکرار کړئ تر څو د ټ د توري غږ مو زده سي. ټ ټ ټ. وګورئ ګران زده کوونکو ت ټ ت ټ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو موږ د ټ د توري شکل وپېژنده چې د ټ په توري کې د ت د توري څخه مختلف دی او فرق یې څه دی چې په دې کې لاندې غړوندی ده، نو دا ټ ده. ګرانو زده کوونکو اوس د دې نوم مو هم زده کړه، د دغې شکل نوم چې دی ټ دی او غږ مو هم زده کړ. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ داسې کلمې لیکو چې په هغې کې د ټ توری شامل وي تر څو د ټ د توري غږ هم وپېژنو په کلمو کې. راځئ اوس د ټ توري په کلمو کې لیکو. وګورئ ګرانو زده کوونکو زه تاسې ته یو څو انځورونه در ښکاره کوم، په کومو انځورونو کې چې د ټ توری شامل دی. مخکې له ده نه چې انځورونه ښکاره کړم لومړی درته هغه کلمې لیکم. وګورئ ګرانو زده کوونکو زه تاسې ته یوه کلمه لیکم. کومه کلمه؟ ټال. ټال. ګرانو زده کوونکو ټال له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له څلورو تورو څخه. لومړی ټ ده، بیا الف دی، له دریو څخه جوړ شوی او بیا لام دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو له موږ سره بل کوم کلمه ده؟ بوټ. بوټ هم له دریو تورو څخه جوړ شوی. کوم توري دي؟ ب ده، بیا له ب نه وروسته ګرانو زده کوونکو واو ده او له واو نه وروسته ټ ده. همدارنګه ګرانو زده کوونکو د دې تر څنګ له موږ سره بل کوم یو کلمه ده چې په هغې کې د ټ توری شامل دی. وګورئ زه تاسې ته یې دلته لیکم ګرانو زده کوونکو. مالټه. څه شی؟ مالټه. مالټه ګرانو زده کوونکو له څو تورو څخه جوړ شوی؟ وګورئ میم، الف، لام، ټ او بل ح. څه شی؟ ح. ګرانو زده کوونکو د دې تر څنګ نورې کلمې هم لرو چې په هغې کې د ټ توری شامل وي. هغه کومه کلمه ده؟ هغه کټ ده. کټ. څه شی ده؟ کټ ده. وګورئ کټ له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له کټ له دوو تورو څخه کاف او ټ. وګورئ ګرانو زده کوونکو زه تاسې ته بله کلمه هم لیکم په کوم کې چې د ټ توری دی، لکه هغه کومه کلمه ده؟ ټولګی. څه شی؟ ټولګی. ټولګی له څو تورو څخه جوړ شوی؟
ل اول کوم توری دی ټ ده بیا واو دی بیا لام دی بیا کاف دی او بیا ی ده نو څو توري شول پنځه توري ټولګی یو بل کلمه هم درته لیکم کومه کلمه ټکری څه شی ټکری ګرانو زده کوونکو ټکری زموږ پیغلې ټکری په سره وي ګرانو زده کوونکو وګورئ اول ټ ده بیا له ده نه وروسته کاف دی له کاف نه وروسته ګرانو زده کوونکو ری ده او بیا ی ده له څو تورو څخه جوړ شوی له څلورو تورو څخه کوم توري دي د ټ کاف ری او د ی توري ګرانو زده کوونکو وګورئ موږ او تاسې په دې تورو باندې د ټ په توري باندې کلمې پیل کړي اوس وګورئ لومړی ټال بوټ مالټه کټ ټولګی ټکری وګورئ کټ څه شی کټ ګرانو زده کوونکو بوټ څه شی دی بوټ او همدارنګه مالټه څومره خوند کوي مالټه که نه ستاسې مالټه خوښیږي زما هم مالټه خوښیږي ښه ګرانو زده کوونکو ټولګی وګورئ په کوم توري باندې پیل شوی په ټ باندې همدارنګه ټکری څه شی ټکری ګرانو زده کوونکو وګورئ په دغې لوست کې موږ د ټ د توري په غږ بڼه او لیکلو باندې کار وکړ او همدارنګه د ټ توری مو په کلمو کې استعمال کړ او په کلمو کې مو د هغه غږ وپېژنده دا و زموږ د نن ورځې لوست ګرانو زده کوونکو زه تاسې ته کورنۍ دنده درکوم ځکه زه پوهیږم تاسې تل خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ ستاسې کورنۍ دنده ګرانو زده کوونکو تاسې د ټ توری په خپلو کتابچو کې 10 ځلې ولیکئ ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې لوست په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسو یې ډېر څه زده کړی وي تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم ښه ورځ د خدای په امان